موږ یو کانفرنس ته تللي وو، یو ښځه وه داسې سپوږمۍ داسې نیولې په منډه راغله، ولته به ماته د یوه خبر جواب راکړی. ما څنګه خبر؟ ولته چې پښتانه ټیررسټ نه دي، پیسفول خلک دي. ما ویل هو، په انټرلاکن کې دا سویټزرلینډ کې ته څه ثبوت لرې؟ ما ویل ما دلته یو دوکان پیدا کړی دی، زه تا هغه لګیا یم. یا ته ماته سمه مختصره خبره وکړه، ته څه له دورې دورې وکړه. ما ویل بابا ته تماشبینه وار وکړه، زه له تا سره ځم، زه یو دوکان درشم. دوکان چې وایي یو چا دا زموږ د علاقې دا څو منجاریان چې اخیستلی زاړه زاړه کمیسونه د ښځو ته دغه یې ټول کړي وو، ګرېوانونه، دا ګوتمیانې، دا ستنې، دا هر شی پرای و دغه یې پټ کړ. هغه ما زه په دا ورځ سترېدم، ما ګرد وکتل، نو ګرېوانونه بیخي ډېر پکښې وو. ما راوستله ښځه، هغې ته ما ویل ماریا یې نومه. ما ویل ماریا ته په دې ګرېوانو کې وګوره، دا پښتنو په ستونو جوړ کړي، په دې کې ته ماته د تورې نښان راوښیه. نسته توره د جنګ شی، کلاشینکوف نسته، کارتوس نسته، بم نسته، هلیکاپټر نسته، ګلان دي، مرغۍ دي، واښه دي، تخم دی، میوې دي. موږ دونې نیچر پرسته خلک ظالمانو، تاسې د خپل سیاست لپاره موږ څنګه وکټلو، څنګه مو ټوکر ټوکر. نو دا ذمهواري ستاسې ده، دا ذمهواري ستاسې ده چې خپل احساس پیدا کړاست. نو څوک یې مطلب پر دا کشیدکاري وایي. موږ وروره دا یوه خبره، دا خبره یا تر خبرې زیاته وروره د کلچر ډېر ده، وروره دونې پټکیان وتل. زه دا نه یم چې پټکای نه دی کلچر، زموږ کلچر فوډ هم دی. زموږ په کلچر کې دا اوس په عربیان یو شی پخوي، هغه ته یې هریسه، دا زموږ اړیسه ده، یا دا شی شته اړیسه بالکل زموږ ټکی. دغه میچنه دا زموږ لفظ دی، دا میچنه د په انګلیس کې لیکلی دی مشین. دا باختریا یو ښار وي، باختر د سید خان صاحب د زوی نوم هم دی. په دې کې دا اوښ ډومسټیکیټ شوی دی، د دوه بوګو والا. دته ایرانیانو باکټرین ویلی. دا تنور چې دی عربي لري، دا توند اور، سخت اور. نو موږ چې دی مطلب چې موږ تعلیم یافته سو، موږ احساس والا سو، او موږ پر ساینس بیس دغه وو. موږ خو دغه جذباتیان تر خولو مو اور وځي چې بیا بل شی راښکاره کړي چې وروره دا ساینس دا یا ته دا بیا نو وروره یوال د ژیرې یوه خوا وګرو بیا بله خوا. نو که موږ علم بیسډ، نالج بیسډ، ساینس بیسډ، برطانیه ول ډېره خراب و، برطانیه والا ډېر د دوی کې غسل لمبېدنه داسې ګناه کبیره وه، د چرچ پادریان نه لمبېدل. دا تاسې مه یاست، دا زه داسې نه چې له نسه درته بوی بیتلی. د ملکه برطانیه د دغې ملکې انا چې وه، ول د دې غاښونه چې دې به وخندل، سړي نه سو ورته کتای. دوی بیا یو میټینګ وکړي، کانفرنس، موږ به څه کوو، موږ خو تباه سو. نو بیا یو سړي دا یو زما غوندې لیوني ورته ویل چې موږ به نالج بیسډ ملک چلو، د علم او د ساینس پر بنیاد باندې. چې دوی هغه فیصله وکړه، هغه وخت ول په پوی کې ملاوټ کېدل، دا شیان دا د بېماني را شروع سوي له دوی. یله موږ ته یې په دا دفترو کې چې دا خلک پیسې اخلي، دا چا دا دفتر چا جوړ. نو بیا برطانیه پر نیمې دنیا حکومت کوي، د دې پر سلطنت باندې لمر نه پرېوتی. نو بیا د سوداګر په نامه زه دا پروجیکټ، زه دا انویسټمنټ کوم، زه چې د چرګانو فارمان جوړ شي، د غواوو جوړ شي، موږ خپل خوراک دغه کړو. ما د یهودیانو یو دغه وایي، یهودیان چې ډېر وورسول په یورپ کې، هغوی یو فیصله وکړه چې موږ به ځان بدلوو، موږ به ځان ژغورو. هغو د 200 کلو پالیسي جوړه. پښتانه ښه دا سهار غواړي، زه اوس دلته مطلب د چرګانو دوکان راوایستې، سهار یې ګوره نیم بازار به چرګان. داسې نه ده، یو تعضیله نه ده. موږ خراب سوي هم په کلو یو، جوړېږو به هم په کلو. نو هغوی چې دی په بینکینګ کې، په اکانومي کې، په اګریکلچر کې، په هر شي کې ساینس بیس انټرونشن شروع کړ، کاروبار یې شروع کړ. یو څو کاله بعد د دوی بچیان چې وو د دنیا په بهترینو یونیورسټیانو کې هغو ته سکالرشپونه میلاوېدل. ولې؟ شاته پیسه وه. دا ساینس دی، دا د دوی په مرضي چلېږي. پر هغه شي باندې ریسرچ کوي چې د دوی خوښ وي. دا زموږ پر غواوو، پر شیانو، دا زموږ پر لوکل شیانو څه له ریسرچ نشته. موږ ورته دا لوکل غوا وکړئ، مړه یې دوه پیالې ټکوي.